مسلمان وروره اومه برخه د مرغانو د غږ د اورېدو لپاره کپس مه اخله بلکې ونه کښېنوه تر څو مرغان پکې ځالې جوړې کړي او پکې کښېني نو د مرغانو خو غږ به واورې. د هرې ونې کښېنول یوه تلپاتې نښه ده. ونه له طبیعت سره زموږ صمیمي اړیکه جوړوي. که چیرې موږ د نړۍ ټولو انسانانو ته د 6 میاشتو لپاره اکسیجن په جوړولو بوخت شو نو 38 تریلیونه ډالر لګښت پرې راځي، لیکن ونې ټول عمر موږ ته اکسیجن په وړیا توګه جوړوي. راځئ چې ونې کښېنوو تر څو طبیعت ساه واخلي. خدای جل جلاله ونه د انسان لپاره پیدا کړه، نو ځکه باید انسان ونه کښېنوي، هغه ته اوبه ورکړي او د هغې ساتنه وکړي. له ونې یې باید زده کړو. ونه لومړی ریښې په توره تیاره ځمکه کې ځغلوي، له دې وروسته یې څانګې په رڼا کې یوې او بلې خواته ځغلي. ونه انسان ته د ازادۍ درس ورکوي. ځنګل تور او تیاره وي خو له الماسو ډک وي. د ځنګل وهل د خلکو وژل دي. ونه له زړه کښېنوه، نه په لاسونو. ونه موږ ته دومره مینه راکوي. کله چې هوا ګرمه وي خپل چتر لویوي او پر موږ سیوري جوړوي، او کله چې هوا یخه شي بیا خپل سیوري ټولوي. که چیرې ونه نه کښېنوئ نو هغو ونو ته درناوی وکړئ چې نورو خلکو کښېنولي وي. یوه ونه د زړه په وینو لویږي، خو کلونه وروسته د راتلونکي نسلونو د هوساینې سبب ګرځي. تر ټولو شتمن نسل هغه نسل دی چې له نیکونو او پلرونو ونې ورته په میراث کې پاتې شوي وي. د یوې ونې کښېنول پر ټول بشریت ترحم کول دی. ژباړه او راټولونکی محمد اکبر اتل.